بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اے ځان غختون کیا ادو د شپې په مانځ کې ودرېګا حکم نیمه شپه یا د دینا سکم کړه یا د دینا زیات کړه او قرآن خپ قلار قلار الولا مونږ پتا باندې یو درون کلام نازلوو. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. په حقیقت کې د شپې پاسې دل په نفس باندې د قابورا وستلو د پاره ډېر د فائدې کار دی او د قران د ټیک ټیک لوستلو د پاره زیات مناسب دی. د ورځې په وختونو کې خوستا د پاره ډېره ناوزګارتیا ده. د خپل رب د نوم ذکر کوا د هر چانه جدا شه او یوازې د هغه شه. هغه د مشرق او د مغرب مالک دی. داغه بغیر بل مالک نشتا نو هم هغه ځان لا وکیل اونسا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. او کمی درو خبرې چې خلک جوړوي په هغه باندې صبر کوا او په شرافت سره داغوی نه جدا شه. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. د دې دروغ غړونکو خوشاله خلکو سره د فیصله کولو کار تما ته پرېږدا او دوی سلګ وخت په دې حال باندې پرېږدا. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. د دوی د پاره زموږ سره درنې بیړۍ دي او د سرو لمبو ور دي او په مړی کې انختون کې خوراک او دردناک عذاب دی. دا به په هغه ورځ وي چې کله زمکا او غرونه اجلقيږي او غرونه داسې شي لکه د شګو ډيري چې الوزي را الوزي با. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مونږه تاسو ته یو رسول راولېګو چې پتا سو باندې گواه دی لکه څنګه چې مونږه فرعون ته یو رسول لېګلې وو. بیا وګورئ چې کله فرعون د هغه رسول خبره او نمنله نو مونږه هغه ډېر په سختۍ سره راونیو. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. کچری تاسو د منلونا انکار وکړو نو په هغه ورځ با څنګه بچي چې بچي به بډاګان کوي او چې داغه د سختۍ نه با اسمان شليږي. د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. بشکا دا یو نصیحت دی اوس چې د چا زړغواړي نو خپل رب طرف ته د تلو لار دی اختیار کړي. ان
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اے نبی صلی الله علیه وسلم ستارب ته معلومه ده چې تو کله پدریو کې دو برخوتا نزدیش پا او کله نیمش پا او کله دریم برخش پا په عبادت کې ولاړې او ستا په ملګرو کې هم یو ډله دا عمل کوي خاص هم الله د شپې او د ورځې د وختونو حساب ساتي هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولای نو په دې وجہ هغه پتا سو باندې مهرباني وکړه اوس چې څومره قرآن په اسانه سره لوستل شي هغه مرلولای هغه ته معلومه ده چې پتا سو کې با سو خلق مریضان وي سنور خلق با د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او سنور خلق با د الله په لار کې جنگ کوي نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستل کې دي شي هغه لولای منځ قائموي زکات ورکوي او الله لا قرض حسن ورکوي هر څومره نیکی چې تاسو د ځان د پاره وړاندې لګي هغه به الله سره بیا مومي هغه زیاته بهتره ده او دغه اجر ډیر لوی دی د الله نه بخنه غواړي بشکا الله ډیر بخون کې مهربان دی